سلامونه ټولو ته، هیله ده چې ټول به ښه وئ. زموږ له چینل څخه دغسې نوې خپرونې نورې هم خپروو او دغه کومه خپرونه ده تر پایه راسره وګورئ. موږ خو نوي مهاجرین راغلي وو، راځه نن ملک صاحب ته ورشو چې دا مرستې څنګه کېږي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ملك أخي جوري. خير بخير خيرتي ده. تم ما مخکې نه وي لیدلی، څنګه راغلی؟ زه نوی مهاجر راغلی یم او د ملک صاحب تاسې ته راغلم وایي دلته مرستې ورکوي. ما تذکیرې هغه تذکیرې مې ولیدلې. سړی خو نه وایي مهاجر راغلی دی چې په تذکیره کې یو 50,000 روپۍ تر ووایي. پرون خو ما نه ملک صاحب نمبر هم غوښتی و، هېر مې و. اوس به ورشمه. السلام عليكم. وعلیکم السلام. السلام عليكم. جوړ په خیر. بیا دې څنګه راپېښه کړه؟ پرون راغلی وم، تذکیرې مې راوړې وې، لمبر مې هم درنه کړ. تا ویل چې بیا سبا راشه، او تذکیرې مې راوړې، څه پاتې وې هغه مې راوړې. سمه. پرون خو ته رالې، زه خبر وم پرون رالې، نمبر دې هېر شو. ما ورته وویله چې نمبر راکړه، خو هېر دې شو. چې مؤسسات راغله، کومک راغی موږ ته، موږ به تاسو سره مرسته وکړو، خو یو خبره دې کې شته ده. هغه څنګه؟ هغه خبره دا ده چې زما او ستا تر منځ باید چې دا خبره، بل هېڅوک باید چې خبره وکړي. صحیح ده. ته به چا ته نه وایې او هره تذکره کې به ته ما ته 50,000 افغانۍ راکړې، زه کار درته کوم. خوښه دې ده؟